عمل پرې نه کړي، چې علم وي عمل پرې نه کړي، لکه په خره باندې چې بار وي کتابونه. راځئ چې تاسو ته زه ریل چتی او دومخی او جاسوس انسان در معرفي کړم. دا بره چې ما دا تصویرونه لګولي او دلته مې دا عکس لګولی، یو مې دلته لګولی، یو مې دلته لګولی، او دا ټول پاسه شاوخوا چې دا عکسونه تاسو ګورئ، د باندې به تاسو افغانانو او پښتنو د کوز وطن او د بر وطن پښتانه تاسو به پرې قضاوت کوئ او تاسو به وایئ چې دا سړی اهداف یې څه ده، موخه یې څه ده او څنګه ورخطا ده او څنګه له یو شاخ نه بل شاخ ته وړي، له بل شاخ نه ریل چته دې ته وایي چې دې ځای نه دلته واوړه، دې ځای نه هلته واوړه. کله پاکستانی شي، کله افغانی شي، کله کابلی شي، کله 400 وال شي، کله ته یو شي جوړ شي، کله ته بل شي جوړ شي. موږ د قام د ولس ځوان په صفت باندې ترېنه حمایت کړی و او مینه مو ورکړې وه او ورسره ولاړو. خو چې کله مو دا سړی ولیده چې رنګونه یې بدلول، چې رنګ یې بدلوه، نو موږ پوه شو چې دې سړي کې کار ده. تاسو وګورئ چې په دغه تصویر کې چې دا دلته تاسو ته ښکاري، دلته د پاکستان او د افغانستان بیرغ لګولی ده. دی اوس لګولی، تازه یې لګولی. خو په دې بیرغ کې تاسو ګورئ د تنها د پاکستان بیرغ لګولی، د امریکا بیرغ سره یې لګولی. او دا بره چې دا بل دلته دې بره ته وګورئ، دې کې د پاکستان او د امریکا بیرغ لګولی. یعنې تاسو وګورئ چې دا سړی په کوم سیستماتیک ډول باندې د یو تعداد افغانانو د پښتنو تر مابین راننوتی ده، تر څو چې کوم شوم اهداف لري هغه عملي کړي. او اوس چته چشته وایي، ریل چته چشته وایي، دا د کوز وطن نجیب فیض دا کله دلته خیز وهي، له دې ځای نه هلته خیز وهي، له دې ځای نه هلته خیز وهي. موخه او اهداف د څه ده چې دا خیزونه وهي، چې کله د افغانستان بیرغ لګوي، کله د پاکستان بیرغ لګوي، کله د امریکا بیرغ لګوي، کله یو خواته ځي، کله افغان شي، کله پنجابی شي، کله یو شي شي. اهداف د څه دي چې دومره ورخطا یې دا بیرغونه زر زر د خپل د پروفایل نه بدلوي. ولا خو موږ تا ته ضرورت نه لرو چې دا بیرغ ولګوئ، که ونه لګوئ، کور د ودان دا دونه وخت چې چاپلوسي وکړل، دې نه ډېره زیاته مننه. دې ته موږ ضرورت نه لرو چې ته راسې د موږ بیرغ ولګوئ. دا بیرغ مقدس بیرغ ده، دې بیرغ باندې موږ په میلیونهاو ځوانان شهیدان ورکړي. دا اوس ته راځي کله یې لرې کوې، کله یې لګوئ. دا بیرغ د ریشخند نه ده، نه به پې ریشخند وایي. ټولو افغانانو بالخصوص پښتنو د کوز وطن او د بر وطن ټولو ته وپېژندلې چې ته صرف هم انسان یې، تا موخه څه ده. اوس دې بیا د افغانستان بیرغ د پاکستان بیرغ سره یو ځای کړی، لګولی دی د پرون شپه، دې له خاطره چې د افغانان بیا وغولی توکړې لاړې دي، هغه بیا نه راجګېږي. اعتبار چې د یو ځل له لاسه ورکړه، بیا چې ته د دې افغانستان بیرغ نه ځان ته واسکټ جوړ کړي، واسکټ ترې جوړ کړي، نور په تا باندې اعتبار نشته، ځکه تا خپل امتحان ورکړی. ته چې څومره پاکستان ته وفادار پاتې کېږي، ځکه تا فوج کې وخت تېر کړی، دا د ثبوت ده. فوج کې دې وخت تېر کړی، دا وګوره چې فوج کې چا وخت تېر کړی، د پاکستان په فوج کې. هغه نه مه د افغانیت ته مه کوه، مه د پښتونولي ته مه کوه، هغه 50% ختم ده او 50% پاتې ده، د اخر کې هغه هم په درې چرګدالو باندې غولېدلی. دا درته وایم چې ریل چته اوس به افغانان قضاوت کړي چې دا ریل چته څوک ده. ریل چته دې ته وایي چې کله د یو ملک کله د بل ملک، کله یو بیرغ لګوي، کله بل بیرغ، کله پښتون شي، کله پنجابی شي، کله یو شی درنه جوړ شي، کله بل شی جوړ شي. خو په اصل کې چې موږ کوم معلومات کړی دی، ته په اصل کې پښتون نه یې، ورشه خپله فلسفه دې وګوره، پښتون نه یې. په پښتنو کې راګډ شوی تقریبا 100 کاله مخکې پښتو دې زده کړې، خو په ریل کې پښتون نه یې. افغانانو پېژندلی اوس چې هر څومره ته کوښښ وکړئ چې د افغانانو تر مابین نفاق واچوئ، د پښتنو تر مابین نفاق واچوئ، د نور قومونو تر مابین نفاق واچوئ، ته ټولو پېژندلی، تا خپل امتحان ورکړی او ته په دې خپل امتحان کې ماشاءالله ډېر ښایسته ناکامه شوی، موږ پېژندلی. اوس چې څه کوې، څه د چې له واکه کېږي، دا شاوخوا سره چې دا شاوخوا چې دا ډټو ډمو جولا در سره دي، دا تبلیان مبلیان چې دا در سره دي، انشاءالله لنډ وخت کې به بیا به در باندې غږ کومه چې ته دوی سره سلوبه کوي او دا تا سره سلوبه کوي. نور ګرځه او دلته موږ چاته اجازه نه ورکړو، دلته اصیل پښتانه چې څوک په پښه باندې پښتوني، له پلار غر نیکونه پښتوني، هغه ژوندي دي. د پښتو نه به هم دفاع کوي، د افغانستان نه به هم دفاع کوي، د افغانیت نه به هم دفاع کوي، د لر و بر نه به هم دفاع کوي. همدا تا کنجوس انسان راغللی د منظور پښتون د پی ټي ایم دغه غټه دایه د سوال لاندې ویوړله، او دا اوس چې خلک منظور پښتون او پی ټي ایم او دا خلک بد مني او ترې کرکه راځي، د تا دا کړنې چې ګوري دغسې هغوی ته دا ګمان کوي او دا تا دا کار وکړو چې دا اوس د پښتنو تر مابین د لر و بر تر مابین دی واټن زیات کړی، ټوله ورځ راځي
لکه هغه غوندې ګوري کوم سړی ګوري چې کوم ځای کې چې دي چې اوس هلته خیز کړي کله بیرغ چینجه کله دا چینجه په دې شیانو باندې موږ نه غولېږو او موږ دلته هستو موږ د هر چا د جواب هم هستو په هر رقم لاره باندې یعنې تاسو پوه شئ چې ما درته څه ویل چې په هر رقم لاره د هر چا د جواب هستو داسې